د ملي پراختیا شرکت مرستیال زابل ته د خپل سفر پر مهال وویل چې په دې ولایت کې د توري بند د جوړولو چارې 75 سلنه بشپړې او په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نورحال د اسمت الله قایل په رالیږل شوي راپور کې د ملي پراختیا شرکت مرستیال وایي چې د زابل مرکز کلات ښار شمال لویدیځ لور ته د توري بند د جوړېدو چارې 75 سلنه بشپړې سوې او ډېر ژر به یې پاتې چارې هم بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. الحمدلله چې د دې بند چارې هغه ډېرې سرته رسېدلې دي چې 75% کار د دې په مخ باندې تللی ده. د دې بند طول اوږدوالی 80 متره ده او عرض 40 متره ده او اوچتوالی هم 40 متره ده. زابلي چارواکي هم د دې بند د جوړېدو له چارو خوښ دي او زیاتوي چې کارونه یې په معیاري او اساسي ډول په چټکۍ سره ادامه لري. تاسو ته له هره لحاظ انشاءالله اطمینان او ډاډ درکوو دا بند کیفیت لحاظه ډېر په معیاري او په اساسي کیفیت باندې جوړ شوی ده چې په افغانستان کې دا یو نمونه ده چې تر اوسه په افغانستان کې داسې یو بند نه و جوړ شوی لکه په زابل ولایت کې د تورې بند په نامه باندې کوم بند جوړېږي. د سیمې اوسېدونکي هم د دې بند پر جوړېدو خوښي ښیي او زیاتوي چې د دې بند جوړېدل یوه لویه هیله وه چې اوس یې دا هیله د پوره کېدو په حال کې ده. موږ بیخي خوشحاله یو دې بند ته نو باید چې دا بند وتړل شي او ژر تر ژره دا پروسه تکمیل شي ګټې سپارنې ته وسپارل شي. موږ په دې ډېر خوشحاله یو. ګټ خو ما د ټول چې ما په مړېږو نه که خدای کول ګټ خو یو فصل سابق خلاصو کې موږ شکر ادا کړو. د یادونې وړ ده چې د توري بند ترڅنګ په دې ولایت کې د یو شمېر نورو کوچنیو بندونو د جوړولو کارونه هم دوام لري.